لاز اف لاجیک اول د کموټیټیو لا په نامه باندې یادېږي. دا به مخکې ویلي فکر کوم نه نوشته کوم درته کموټیټیو دغه درته نوشته کوم چې څه شی دی. لا کموټیټیو فکر کوم په اول په دویم صنف کې به مو ویلي بیا و A اور B دا مساوي کېږي په B اور A باندې یا A جمع B دا مساوي کېږي په B جمع A باندې کې چیرې ځایونه سره تبدیل کو صحیح دی. دا د کموټیټیو ده. نو په دې ځای کې موږ کولی شو چې مثلا که چیرې Q اور P دا equal to P اور Q ته صحیح او همدارنګه P and Q دا equal ده Q and P سره صحیح دی. ورپسې دوهم اسوسیټیویټي او توضیح چې موږ پر برخو باندې سره دغه کوو تقسیموو چې او اسوسیټیویټي P اور Q and R دا مساوي کېږي په P اور Q باندې او and P اور R باندې او کچيري مثلا P and Q اور R نوشته کما دا مساوي کېږي په P and Q اور P and R دیم اسوسیټیویټي. بل چې دی ډیسټریبیوټیو ده یو دریم P دا مساوي کېږي په نیګیشن P باندې. دې خو به دغه نه مشکل نه او اسانه به وي. څلور نیګیشن P اور Q دا مساوي کېږي په نیګیشن P and نیګیشن Q باندې. دا د ډیمارجنس لا په نامه باندې یادېږي. ورپسې پنځم P اور then P and Q دا مساوي کېږي په P باندې. شپږم P and P اور Q دا مساوي کېږي په P باندې. ښه دغه تاسو په ټیبل کې ثبتولی شئ. بیا په ټیبل کې ټیبل فارم ته چې واړوئ نو ټیبل فارم ته چې اړوئ په دغه اخیره برخه کې به زه یو څو سوالونه در کوم. سوالونه مې لیکلي دي په زه نه پوهېږم په دغه کې به مې استولي چا ګوګل ډرایو چا کتلی دي. ګوګل ډرایو د پنجشنبې په ورځ باندې ما فکر کوم په هغه کې ورډ فایل ما پورته کړی و. نه مې دی پورته کړی ورډ فایل به زه نن پورته کړم. سوالونه پکښې کې دي. ښه هغه سوالونه به تاسې حل کړئ. که مو چیرې سوالونه نه سوای حلولی سبا غواړئ بل سبا غواړئ هر وخت چې مو خوښ ورسره کښېږم نو ټول سوالونه به حل کړو. هغه نه درته حلومه د هغه مربوط یې درته حلومه چې تاسو بیا هغه حل کړی شئ. صحیح دی. ورپسې د هم اووم یې وایي P اور negation P is always tautology. ورپسې اتم P and negation P is always contradiction. یوش تاسو ده دا شان دا ټول په دغه کې ستا په پاور پوینټ پریزنټیشن کې ستا په دغه کې په ګوګل ډرایو کې مې استولي دي.